آذربایجان په لومړي ځل په افغانستان کې سفارت پرانیزي او د سفیر په کچه ډیپلومات رالیږي. په یو بل خبر کې اورئ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړي او د خیبر پښتونخوا د عالی وزیر څوکۍ لپاره د نومان علي امین ګنداپور د نیولو غوښتنه شوې ده. سلام ستړي مشئ په مخ کړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. آذربایجان په لومړي ځل په افغانستان کې سفارت پرانیزي او د سفیر په کچه ډیپلومات رالیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کابل کې د آذربایجان سفیر سرپرست وزیر امیر خان متقي ته د دغه هیواد د سفارت پرانیستلو رسمي لیک سپارلی دی. په خبرپاڼه کې راغلی دی چې آذربایجان په لومړي ځل په افغانستان کې سفارت پرانیزي او د سفیر په کچه ډیپلومات رالیږي. د امیر خان متقي او الهام محمدوف ترمنځ په دغه لیدنه کې ښاغلي متقي ویلي کابل کې د آذربایجان له سفارت سره اړینه مرسته کوي او په خبره چې په باکو کې د افغانستان سفارت ډیپلوماټیک حضور کچه لوړوي. او په بل خبر کې اورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د عالی وزیر څوکۍ لپاره د نومان علي امین ګنداپور د نیولو غوښتنه شوې ده. سره له دې چې تر اوسه ښاغلي ګنداپور د دغې څوکۍ لپاره لوړه نه ده کړې، خو په نوموړي تور پورې شوی چې په 2021 کال کې په آزاد کشمیر کې د ټاکنو پر مهال ټاکنیزې سرغړونې کړې او نوموړی د دغې څوکۍ پر ځای محکمې ته راپکاږل شي. همدغه رنګه د ډیره اسماعیل خان له پولیسو هم غوښتنه شوې چې هغه د ونیسي او محکمې او قانوني ادارو ته د وسپاري. پر ښاغلي ګنداپور دغه تور د وکیل ذوالفقار نین لخوا لګول شوی دی. نوموړي دغه تور د 2021 کال په فبرورۍ میاشت کې پر ښاغلي ګنداپور لګولی و چې د آزاد کشمیر په ټاکنو کې د یو لړ نوماندانو په ګټه کمپاین چلولی دی. په لګول شوي تور کې ویل شوي دي چې نوموړي هغه مهال د پخواني لومړي وزیر عمران خان د واکمنۍ پر وخت وفاقي وزیر و او له خپله واکه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده. له دې وروسته به ښاغلی ګنداپور یوې محکمې ته حاضریږي او ښایي د ضمانت په ورکولو سره یې دغه تور وځنډول شي. په پېښور کې آزاد خبریال رفیع الله ورکزي رسنیو ته ویلي چې پر ښاغلي ګنداپور له دې وړاندې هم له 100 زیات نور تورونه شته چې ښایي په راتلونکي کې به یو په یو پر نوموړي ولګول شي او د هر تور د سپینولو لپاره هغه اړ دی چې محکمې ته ځواب ووایي. داسې راپورونه هم شته چې یو شمېر سیاستوال لکه اسد قیصر، مشتاق غني، عاطف خان او شهرام ترکی هم د خیبر پښتونخوا د عالی وزیر د څوکۍ لپاره د علي امین ګنداپور په نوماندۍ نه خوښه دي.